سورة الفاتحه مکی سورت دی تقریبا 22 نمونه علماء ذکر کړي کوم سورت چې نمونه ډېری دا د هغې په فضیلت باندې دلالت کوي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله زکه ویل پکار دی اول چې قرآن کې موږ ته الله امر کړی دی چې کله ته قرآن لولي و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله کله چې قرآن شروع کې آغاز نو په الله پورې پناه وغواړه د شیطان نه ځکه شیطان دې ته موږ نه پرېږدي تا ته به تجربه به ته کې که دې نیت وکړو چې زه قرآن درس ته کښېنم تا ته به هېر کارونه را یادېږي شیطان ورته هلته لاړ شه هغه ضروري کار دی هغه سوال جواب دی لکه فلانی کار دی دا به راته را یادوي لکه څنګه چې په مونځ کې موږ ته را یادوي ځکه الله موږ ته اول کې فرمایي تاسو تعوذ وغواړئ پناه په الله پورې بسم الله الرحمن الرحیم کې دا با دي کې دا با د استمداد ده دي کې مختلف اقوال دي سو کوئی با د پاره د الصاق ده با د پاره د دغه د پاره ده د تبرک د پاره ده سو څه صحیح ده چې دا با د پاره د استمداد ده د مدد طلب کولو بسم الله الرحمن الرحیم نه په امداد د نوم د الله په امداد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان دی خاص رحم والا دی شروع کوم الحمد صفتنا د کمال صفتنا د الوهیت او عظمت لله خاص دی الله پوری صفتنا د کمال او د الوهیت الله پوری خاص مخلوق کې د الوهیت صفات نشته دي رب العالمین چې پالنه کوونکی د ټولو عالمونو دی رب دی الله د ټول عالمونو پالنه کوي نو هغه الله عالمین جمع د عالم د عالم سوی ما سوى الله د الله نه سوا چې سوی د ټول عالمونه دي عالم د ملائکو د جناتو د انسانانو عالم د بر او د بحر او د څومره مخلوقات چې دي تر عالم الجمادات پورې دا کاڼي او دا بوټي او عالم النباتات پورې دا ټول د الله رب العالمین مخلوق دی والله رب العالمین تربیت کوي الرحمن الرحیم الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص رحم والا دی بعض خدا معنی کہ الرحمن من عام مهربان دی وي په دنیا کې مهرباني عامه ده کافر او دشمن لم الله رزق ورکوي سبا بانه ونه کې زغه د لوګي نه مړ کېدم بلکې غل لګ ډیر مور کوي کله کله او الرحیم خاص رحم بکی په مؤمنانو په آخرت کې چې جنت به د کافر د پاره نشته ده خاص رحم په آخرت کې صرف د مؤمن د پاره ده او بل معنی دا ده کې فرقونه علماء ډیر ذکر کړی تفاسیر کې شته هغه تفصیل ته نزو بعضی معنی کې الرحمن هم هغه ذات چې بی حد مهربان دی الرحمن د مهرباني حد نه دی معلوم او الرحیم همیشه مهربان چې مهرباني د روانه ده ودریږي نه الرحمن بی حد مهربان هغه ذات چې د مهرباني حد نه دی معلوم ډېر زیات مهربان دی الرحیم همیشه مهربان الرحمن بی حد مهربان الرحیم همیشه مهربان رحم کوونکی مالک یوم الدین مالک دی د ورځې د بدلې ګوره مالک ویل مالک اختیارمند ته وي پښتو کې منا اختیارات په ټول د الله سره والملک یومئذ لله په هغه ورځ د الله بادشاهي د اختیار هم دغه سره ټول د بل چا اختیار به نه چلیږي په هغه ورځ باندې که یو نبي سفارش کوي نو د الله اجازت نه بغیر به نشي کولی بلکې خبرې به نشي کولی د الله رب العالمین د اجازت نه بغیر ځکه الله مالک دی د هغه ورځې د بدلې الدین ورته وایي ځکه په هغه ورځ به هر چا ته د خپل عمل بدله میلاویږي نو مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د بدلې دا دومره صفتونه چې موږ د الله ویلي چې ټول کمالات او د عظمت او الوهیت صفتونه هم د هغه دپاره دي دا دعوه شوه د صورت بیا پې دلایل راوړه چې ګور رب العالمین دی رحمان دی رحیم دی مالک یوم الدین د هغه دنیا نه پس چې کوم بیا عالم قایمیږي د آخرت په هغه ورځ باندې لویه د قیامت ورځ هغې کې هم اختیار د هغه دی نو دنیا کې هم د هغه اختیار او قدرت او آخرت کې هم د هغه اختیار او قدرت نو آیا د داسې الله اوس بندګي نه ده پکار اوس به موږ دا الله پرېږدو چې په دنیا کې هم د هغه بادشاهي ده او په آخرت کې هم د هغه بادشاهي ده نو دا الله به نعوذ بالله اوس موږ پرېږدو او د بل چا عبادت وکړو د قبر د ولی د بزرګ او بل چا ته به سرونه ټیټو د پیرانو په خپو کې به لوغړېږو نه ځکه ورپسې اوس ایاک نعبد مسئله راوړه او دا هغه آیت دی ایاک نعبد و ایاک نستعین چې امام ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې دا د ټولو دینونو خلاصه ده څومره آسماني دینونه چې راغلي د آدم علیه السلام نه واخله تر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې د دې ټولو دینونو خلاصه ده د الله بندګي کول او الله نه مدد غوښتل بس یعنې عقیده مضبوطه که بس توحید ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید دی
عبادت بم د الله کې او مدد بم داغه نه غواړي یوازې هغه به مددگار غني مشکل کوشا بل څوک نه مشکل کوشا شته نه مددگار نه غوث اعظم دا بنوي چې لوی ځوان را ورسېږي یا علي مدد یا حسن یا حسین یا فاطمه رضی الله عنه دا وازونه بنکي بل چاله به د خیر او شر امیدونه نه ساتي بلکې د یو الله رب العالمین عبادت او بندگی وکړي مضبوط عبادت د الله او ایاک دا ایاک مخکې کړه هم ذکر دی د کی معنی د تخصیص پرته ده او د حصر معنی څه ده ان یا الله خاص تا عبادت کو ستانه غیر د بل چا نه کو عبد الله ابن عباس معنی کوي ایاک نعبد معنی څه ده نعبدک ولا نعبد غیرک ایواز استا عبادت کو ستانه غیر د بل چا نه کو دا ستانه غیر د بل چا نه کو دا معنی په دې ایاک کې پرته ده ایاک نعبد خاص تعالی بندگی کو مونږ یا الله هر قسم عبادت ستا د پاره کو په بندګۍ کې تاسو سره شریکان نه جوړو و ایاک نستعين او خاص مستانه موږ مدد غواړو په هر حال کې ته مددگار یا الله ته مشکل کشا یا الله اهدنا الصراط المستقيم الکه دا عقیده د توحید چې د اختیار کا او ته چې زپ عقیده د توحید روانېږم نو دین ته خبري دا ګورنی غلاره د صراط مستقیم نو صلی الله توایو یا الله دی لار نه خطا نه کی یا الله ځکه شیطان خو لګیدل کنه وسوسې لګیدلې دي او د نفس خواهشات او شرونه را سره لګیدلې نو یا الله دی منهج نو دی عقیدینم خطا نه کی یا الله په دې موږ روان اهدنا الصراط المستقیم یا الله مضبوط کوم په لار نه غباندې بعضی معنا کې موږ روان ک پنی غلار باندې معنا هم صحیح ده خو هدایت کې ته معنا ده مضبوطېدو ده یا الله مضبوط کوم پنی غلار باندې نی غلار مستاقات به تاسو قرآن کې زی په راضی بیا ان شاء الله توحید ته نی غلار ویل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا قرآن ته نی غلار ویل دی کې دما چول وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا دا زماني غلار دا قرآن په دې پس ور روان شه دي احکام باندې عمل کوي او دا څنګه عیسی علی السلام ویل ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم یقینا الله زما رب دې او تاسو رب دې نو خاص دا غي عبادت کې زما امت دانی غلار دا ګور عبادت او توحید ته نی غلار ویل عیسی علی السلام نو دا څنګه تاسو په سورته نساء کې راشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري د خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دانی غلار دا نو دا نی غلار مصداقات به تاسو له قران کې راځي دا سیده لار دغه ته ویل کې د الله بندگی قرآن د نبی طاعت دا ټول چې کوم دی نیغه لاره ده اوس دا نیغه لاره باندې زموږ نه مخکې څوک تلي که نه او ډېر خلک تلي دي ډېرو خلکو صحیح منهج په دنیا کې دغه کړی دی نو یا الله اوس دعا کوو چې دا چا په دې نیغه لاره باندې مزل کړی الله موږ په دقه خلکو په لار روان کړي مطلب دی کې دا دی د صراط الذین انعمت علیهم کې او تسلی ده ما او تا ته چې په دې کې ما تاسو یوازې نه یو چې تا ته دا خبره داسې ناشنا ښکاره شي چې لکه بس دا مسله به ګینې بس صرف موږ په دنیا کې اول ځل دې مسلې نه خبر شو زموږ نه مخکې به نه چا د الله بندګي کړي او نه به چا د الله نه څه مدد غوښتی او نه به سره قیامت باره کې څه خبره اورېدلي لکه چې موږ اول هغه خلک یو نه وایي ډېر خلک تېر شوي دا څوک دي دا ورته صورت نساء کې وایي چې دا منعم علیهم څوک دي دا نعمتونه چې پې شوي دا به راته په صورت نساء کې وایي ان شاء الله تعالی چې دا څوک دي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا دا ډېر ښایسته ملګري دي وایي ته به د دوی ملګری شي که په دې صراط مستقیم روان وي د دې ښایسته خلکو ملګری به په جنت کې د دې ګاونډ کې به اوسېږي دوی سره به د ملاقاتونه انبیا دي صدیقین دي شهدا دي او صالحین الله دې زمونږ د هغوی سره ملګرتیا نصیب کړي صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیهم چې الله نعمت کړی تا په هغوی باندې نعمتونه دې پې کړي لوی نعمت عقیده توحید ده چې د الله بندګي ور نصیب شوی عقیده توحید او ښکلی منهج نعمتونه دې پې کړي الله غیر المغضوب علیهم چې نه دی کړی شوی غضب په هغوی باندې ولا الضالین او نه هغوی ګمراهان دا داسې خلکو چې د الله د غضب نه بچو او د ګمراهۍ نه بچو ځکه د الله غضب په یهودو شوی او ګمراهان نصواراو دی ګوره یو مصداق دی نور هر هغه څوک چې د یهودو خصلتونه پکې راغه ابه مغضوب علیهم کې داخلي او هر هغه څوک چې د نصواراو صفتونه پکې راغه په ضالین کې داخل وي په دې خبره پوهېږئ که نه حدیث کې راځي الله رب العالمین غضب په یهودو کړی قرآن کې هم تاسو له راشي فباءوا بغضب من الله دا به ته په سورت بقره کې راځي انشاءالله د الله په غضب اخته او د غضب د پاسه پې غضبونه راغلي او نصوارا ګمراهانو نو دلته سوال دا دی چې یاره د یهودو ته ویلی شوي چې دوی باندې غضب شوی دوی ګمراهانو مو که نه
او دا نسوارو ته ویل کېږي دا ګمراهان او ضالین دي باندې غضب هم شوی دی نو په خبره ځان پیکه ښایسته اسان جواب دی اسان جواب یې دا دی یهود ګمراهان ومو خو د ګمراهۍ په ځای پکې د غضب اسباب ډېرو ځکه هغې ته مغضوب علیهم نور د دې معنا دا نه چې ګینې ګمراهان نو د ګمراهۍ په نسبت د غضب اسباب پکې څه ډېرو شابس او نسوارا دې باندې غضب هم شوی خو د دې په نسبت پکې د ګمراهۍ اسباب ډېر زیاتو د دې مثال درکم چې تاسو ښه پوه شئ د دې مثال دا دی لکه علاقه کې یو سړی دی او هغه چې دی نعوذ بالله په یو علاقه کې مجرم دی او هغه څه کوي قتلونه کوي او ډاکې کوي نو دا کار ډېر نقصاني دی ځکه دې سره ټوله معاشره خرابېږي انسانان وژنه او انسانانو شکوه نور د دې مطلب دا نه خلک وایي هغه قاتل هغه ډاکو نو دې معنا دا نه دی چې دا زنا نه کوي هغه زناګانې هم کوي هغه شراب هم څکي هغه چرس هم څکي هغه نور هم ډېر غلط کارونه کوي خو هغه نور غلط کارونه د دې خطرناک کار د وجې نه څه شوي شاته او ټایټل پې د دې ډېر خطرناک کار پروت وي اوس په خبره پوه شوئ که نه کله کله داسې یو انسان هغه کې یو داسې ښکلی صفت چې د ده په دې ټولو صفتونو غالب وي نو خلک څه وایي یاره دا حاجي صاحب ډېر اخلاقي انسان دی خلک داسې وایي که نه لکه څنګه چې مجرم باره کې خلک وایي یاره دا سړی ډېر غټ قاتل او ظالم دی نو دا قاتل او ظالم دا پکې ډېر ښکاری او دا ډېر خطرناک صفت نو ځکه دغه نوم پکې ایښودی شي نور شاته کې نور هم ډېر خطرناک صفتونه دا بل انسان چې خلک وایي دا حاجي صاحب ډېر ښه سړی دی او اخلاقي انسان دی نو دې معنا دا نه چې صرف اخلاق یې ښه دی او مونځ ګینې نه کوي صرف اخلاق یې ښه دی او ګینې چا له صدقه نه ورکوي صرف اخلاق یې ښه دی ګینې او نور نه قرآن وایي او نه تلاوت کوي نه ده کې دا صفت یې داسې چې دې نه ټول خلک متاثر او ټول خلک ته خوشحاله په دې صفت نور ده کې نور کمالات ني نو څنګه چې مونږ په یو ښه انسان کې او بد انسان کې یو نوم پیښی مونږه نور په هغې شاته خپل صفتونه نور هم وي خو دا یو صفت پې ډېر غالب وي داسې یهود دي د ګمراهۍ صفات هم پکې خو د غضب صفت پکې غالب و نسواراو کې د غضب صفات هم خو د ګمراهۍ صفت پې غالب و آمین د دې صورت نه بعد ویل دا سنت دي آمین چې کوم دی د دې معنا دا ده یا الله زموږ دا دعا قبوله کړه اللهم استجب یا الله ښایسته دعاګانې مو غوښتې دا دعا هم قبوله کړه یا الله چې ستا بندګي وکړو تا نه مددونه وغواړو عقیده هم د توحید شي او په صراط مستقیم روان شو دا چا باندې چې نعمت کړی دی چې دوی په آخرت کې ملګري شو مونږه او په دوی کې حساب شو ځکه تا ویلي چې وحسن اولئک رفیقا دا ډېر ښایسته په ملګرتیا کې ډېر ښایسته خلک دي ګوره دا خلک نو یا الله موږ د دې ښایسته خلکو ملګري کړه ځکه دا د دنیا ملګرتیا خو نه پاتې ده پلار به د زوی نه جدا کېږي رور به د ورور نه جدا کېږي یو ځل مرګ دی موږ به ټول جدا کېږو چرته به ځو د هغه ځای غم کوه چې هغه چرته ځو د هغه ځای غم کوه چې الله هلته هم د ښایسته خلکو ملګري کړه چې هغه د مرګ نه بعد اصل ملګرتیا زموږ هغه ده ځکه چې چا سره د مینه وه او د چا په شان صفات ورکې قیامت کې به هغه سره راپاسېږي نو یا الله موږ کې هغه صفات راوله چې هغه ښایسته صفات یو زموږ سره قیامت کې حشر وشي ورسره شاته ولاړ یو موږ د هغې په صف کې موږ هم ولاړ یو خیر دی که موږ وروسته دی ولاړ دي خو چې په صف کې راشو موږ زه اکثر دی طلباو ته کله کله نصیحت کوم دی مدرسې طلباو ته چې کله څه پروګرام زه ورته وایم تاسو قرآن والا یې او که قرآن والا په صف کې الله موږ تاسو راپاسولو که نه او ټول نه اخره کې م ولاړ یو موږ وګټله خیر دی زه دې پکې اخري یم خو چې دې صف کې صرف ودرېږم نو دا به غټه خبره وي چې الله رب العالمین قیامت کې موږ راپاسوي او په هغه خلکو کې ولاړو چې هغه الله پې نعمتونه کړي او ښایسته خلک الله رب العالمین دې د هغې ملګرتیا زموږ ستاسو نصیب کړي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک سبا نه به انشاءالله بس سوره بقره لفظي وایو انشاءالله صحیح جزاکم الله خیر الله تاسو اجر بارک الله فیک